د بونیر په جوماتونو کې اعلان وشو کنه چې هسپتالونو ته څومره نږدې کورونه دي کنه نو هغه زنانو ته وایي چې تاسو راشئ په هسپتالونو کې د زنانو تعداد ډیر زیات دی چې هغه له غسل ورکړي. الله اکبر. د قبرونو کناستو والا چې دی نو هغه هم کم شولو چې هغه نور کسان ولا پکار چې د قبرونو وکني ځکه چې په بونیر کې چې دی نو قیامت راغلی دی. په بونیر کې خلک په جړه باندې جاړي چغري وایي څوک خپل پلار ګوري څوک خپل زوی ګوري څوک خپل مور ګوري څوک خپل لور ګوري او ټول خلک چې دی نو په دې کې اخته دی او په چغرو باندې جاړي ځکه چې هلته قیامت راغلی دی داسې سیلاب راغلی دی کنه چې په تاریخ کې په اول ځل داسې وشوله او داسې کسان چې دی نو ختم کړل ملګرو. او په بونیر کې چې دی نو یو کلی و چې په هغه کې چې دی نو یو سکول چې په سکول کې 200 کسانو نو هغه کلی چې دی نو مکمل طور باندې سیلاب وړی دی. هغه 200 ماشومان چې دی نو هغه پته هم نه لګي هغه پکې سریبو دشته دی نو هغه سکول چې دی نو هغه پته نه لګي چې په دغه ځای کې سکول و کنه ویا. الله پاک زموږ په پښتنو باندې خپل رحم وکړي ملګرو. بونیر کې چې دنو هر طرف ته چغې دي خلک چې دنو په جړه باندې جاړي څوک خپل مور ګوري څوک خپل لور ګوري څوک خپل زوی ګوري. د حکومت ادارې چې دنو هغه ول هم راغلي دي د فوجي دستې ول هم راغلي دي هلیکاپټر چې دنو هغه هم راغلي دي خلک چې دنو رسکي او کوي خلک چې دنو بچکی خلک چې دنو د وبونه راوباسي چې دا چې دنو راوبېستل شي د لاشونه چې دنو خپل کور خلکو ته میلاو شي. او په چې دنو په بونیر کې په درې ځایونو کې چې دنو کنټرول روم لګولې ده او یو کس چې دغه 18 کسان چې دنو هغه خاندان ختم شو لکه ټول خاندان ختم شو او یک ویازي چې دنو هغه غریب پاتې شو او د ونی خوا د چې دنو ناسو او غریب چې دنو په جړه باندې جړل نه کور او نه چې دنو د خاندان سوکو نه د روټي درک لګیدو نه د وبو درک لګیدو نه د سملاستو درک لګیدو هیڅ چې دنو هغه هم نو ملګرو. اوس چې دنو د خزو تعداد په بونیر کې ډیر زیات دی لکه د خزي په ډیر زیات وفات شوی دي او د چې دنو څومره کسان چې دنو وفات شوی دي د دنیا نه رخصت شوی دي د ریسکیو مطابق چې دنو 162 کسان چې دنو هغه ختم شوی دي. او د بونیر د خلک دا وایي کنه چې د 600 نه زیات کسان چې دنو هغه ختم شوی دي او په سونو په زرونو کسان چې دنو هغه اوس هم لا غایب دي. بازارونه روډونه پلونه د ول مکمل تور باندې ختم کړي دي هغه چې دنو مکمل تور باندې ول کلی ختم کړي دي. او د بونیر د خلکو ډیر زیات غټ تاوان وشو ځکه چې د بونیر د خلکو په لکونو په کروڑونو روپو چې دنو تاوان وشو او بل دا چې وسم تر اوسه پورې ریسکیو والا لګیا دی هغه کوشش کوي چې نور خلک چې دنو هم دا بچ کی او دا چې دنو زرا او باسي د لاشونو چې دنو خوخ کی ځکه چې په هسپتالونو کې دومره غنه جوړه شوې ده چې الته چې دنو قبرونه کناستو والا چې دنو هغه کم شولو او هغه چې دنو د خزو زنانه ولا د غسل ورکول والا چې دنو هغه هم کم شولو. کپانونه چې دنو په بونیر کې کم شول یار ډیر د افسوس مکان دی نن چې دنو په بونیر کې قیامت راغلی دی یار ټول خلک په جړه باندې جاړي چغري وای څو خپل مور ګوري څو خپل خور ګوري څو خپل لور ګوري او څو خلک خپل زوی ګوري. الله دې زموږ په پښتنو باندې خپل رحم وکړي. یو داسې قیامت راغلی دی کنه چې داسې په تاریخ کې په اول ځل داسې وشول کنه چې داسې سیلاب راغی او دومره غټه تباہي وکړه ځکه چې ریسکیو والا هم راغل دي. آرمی چیف هم خپل بیان جاری کړی دی هغه هم امداد چې دنو د بونیر خلکو د لپاره را لېږلی ځکه چې په دغه کې په بونیر کې یو کلی و چې په هغه کې یو سکول چې دغه سکول هېڅ پته نه لګي چې په دغه ځای کې سکول و که نه و ملګرو. چې څومره کسان مې دا ویډیو ګوري هغه کسان ته ضرور ورسوئ ځکه چې په بونیر کې حالات ډېر زیات خراب دي. اوس هم چې دنو هغه لاشونه راوباسي هسپتالونو ته وړي او په هسپتالونو کې چې دنو هغه له غسل ورکوي او بیا چې دنو هغه جنازه کېږي. او قبرونو والا چې دنو هغه هم کم شولو ځکه چې قبرونه ډېر زیات دي په 700 کسان چې دنو هغه پکې په بونیر کې وفات شوي دي هغه د دنیا نه رخصت شوي دي. نور کسان چې دنو هغه لا پته دي پکې سبق لا وسم چې دنو هغه ریسکي او کوي ملګرو. نو څومره کسان دا ویډیو ګوري دا ورسوي کنه چې د بونیر هسپتالونو خواته څوک وي نو هغه زنانه ول پکاره چې هغه لاړ شي او په هسپتالونو کې چې کوم زنانه پرتی دي چې هغه له غسل ورکړي کپانونه چې دنو ور واغوندي.